زمونږ په علاقو کې چې چېرته د چا پوزه راماته شي که نه د ماشومانو پوزه تاسو به چېرته اورېدلي یاره بر ناحقه وایي د پوزه یې راماته شوله سپېږمۍ راماته شوله ماشوم به په سکول کې وایي پوزه یې راماته شوله نه به چا ویلی نه څه خو پوزه یې راماته شي دا پوزه چې کله راماته شي د دې دپاره زمونږ خلک څه کوي عام طور تاسو به کتلي څوک پوزې ته اوبه ورچوي څوک سر انځي خو د دې پراپر طریقه دا ده که نه په سټیټ د دې دا دی چې کله هم د چا پوزه راماته شوله اوس ته به سر باندې دې ته اوبه ورچې خو وینه نه ودرېږي سر په اوبو باندې وینځل دا د دې ښه طریقه پراپر طریقه نه ده د دې فرسټ ایډ ښکلې طریقه دا ده چې کله هم د چا پوزه ماته شوله او هغه وینه نه ودروله نو دا پوزه چې ده که نه د پوزې د اړوکې د دې نه ښکته دا پوزه به له د 2 منټو له واله تر د 10 منټو پورې دقه شانته کې ونیسي خو دا سر به ډېر بره داسې ناړی ولې ځکه چې دې نه بلیډینګ کېږي نو چې چېرته دننه ایروی ته لاړ نه شي دا وینه ښکته لاړه نه شي دا سر به معمولي داسې ښکته د 2 منټو نه واله تر د 10 منټه پورې ته دا پوزه داسې ونیسه دا وینه به پخپله سټاپ شي دا طریقه ده دا په سټیټ دی خو دا خبره یاد وساتئ چې کله هم د چا پوزه ماته شوې وه نو 24 ګنټو دپاره دته پکار چې دا پوزه نه سوڼي ځکه چې که دې پوزه سوڼي دومره پرشر په دې باندې اپلای کوي که نه نو بیا خطره ده چې دا پوزه راماته شي